نو د پرون د دمې نه وروستو نن خو دلته باران هم دی او دا خبره دا ویکټر او ملګري راغلي دي نو ویډیو جوړي نن خو دا دغه خبره چې باران هم لګیا دی خو ډېر محنت کش خلک دي دا خبره داسې محنت ډېر کوي دا هلکانه دې خټو ته وګوره نه امریکایي خټې دي کنه امریکا څه جنت نه دی پوه شئ زه تاسو دا نه ویل غواړم داسې جنت نه دی نه چې کم دی نو څه داسې غټه خبره خو دې خلکو ترقي کړې ده او دا خلک مخ پر وړاندې تللي دي دغه سختو کړمو نه تېر شوي دي کوم نه چې تاسو تېرېږئ کنه یا مونږ تېرېږو نو زه تاسو صرف دغه وجې نه دا ښودل غواړم ګوره چې دا مونږ ته ژوند اسانولی شي نو ولې مونږ ځان ته ګران کړو چې نورو خلکو مثالونه مونږ ته شته او هغوی سختې تېرې کړي نو ولې مونږ د سختو نه تېر شو نن دې لګیا دي دلته کې لګیا دي دا کیسې برابر کړي دي او ته وینې دغه دوه ستنې ولګولې او دا خبره او لګیا دي چې زموږ شیډ هم استعمال کړو ټول ګراس هم راله خراب کړ دا اوس بل پروجیکټ هم راته پاتې اوس لینډسکیپینګ والا راولو چې دا ګراس او چمن بیا ټیک کړي که نه او زما پنجرې هم هغه ځای غورځولې ده نو ډېر بد حال دی دا ورته تاسو وګورئ باران وریږي نو ودرېږي څه لانجه ده او ښکارېږي داسې چې جانان د خپل پلار کره شپه ده که نه مونږ کره شپه به نشته دی نو خوندونه زه ته ښیم نور به کلاره به تاسې سټپ بای سټپ ښیم کله چې دې کار وکړي دې ته ګوره په ځمکه دا کانکریټ لګولي وو که نه کانکریټ اوچ شوي دي او که نه دي ګارډ نوز اوچ شوي دي لکه که نه سیمټ او شګې اچولي بیا ورته اوس دغه په دغه باندې دا ولګولو دا لرګي خو لږ چودې هم دی چودې مطلب دا دی چې کریک دی پکې که نه خو زه الله دې خیر وکړي دنه به تپوس وکړو چې دغه دا دی چې کم دی نو دلته لګیا دي خپله ژبه کې لګیا دي او دغه شانتې او پیسو ته مو ورته روزانه چې کم دی نو اوس نن هم انجل تللی تقریبا د $300 سودا یې راوړه پرون هم د $300 راوړې وه او دا خبره چې لا غټ سامانونه پاتې دي تقریبا 2 دروازې دي بلکې 3 دروازې تقریبا د $400 خو هغه دي خو ځای anyway دا خبره چې ژوند یو پیره میلاویږي او دا خبره چې بار بار سړی نه ژوندي کېږي ژوند انجوی کول پکار دي پته نه چې 2 ورځې دی 1 منټ دی 10 منټه دی ګھنټه پاتې دی کال پاتې دی 10 کاله پاتې دی خو چې هر څومره پاتې دی نو په مینه محبت او اتفاق او خلوص او دې سره تېرول پکار دی او بله دا چې کم دی نو انجوی کول پکار دي انویکټور خو لګیا دی لرګي کې سورې کوي ډرل مشین سره او ټول هر سړک راړه کې خو باران ډېر بد حل راغستی دی کله نه چې مونږ کار شروع کړی دی نو هغه یو ورځ نیمه موسم برابر و او ویکټور ډېر خلک په روزګار کړي دي ډېر خلک یې په روزګار کړي دي او تکړه ځوان دی یار نو خیر دا فیصله خو لا مونږ نشو کولی چې تکړه دی ښه دی بد دی دا خو چې کله دې کار وکړي او حساب کتاب ورسره کوو که نه نو د هغې نه پس به بیا پته لګي چا سره لګیا دی بل اډر یې راغی دی بل کار والا ته چا ټلیفون وکړو او ما ډېر خلک راوستي دي دپاره صرف د دې شي جوړول دا چې کوم دي لګیا دي کار پې کوي دا پیډ یا دا دیګ چې کوم دی د دې ما ته یو تن وایي چې ماله به $9,000 راکړې صرف $9,000 د دې لیبر او ویکټور چې کوم دی نو ما رضا کړی ټوټل چې کوم دی تاسو ته ما وړاندې ویلي په څو مې رضا کړی Hey Victor, my friend, be careful. You know, اوس next step خو دا وشو دی ته رارسېدل پکې کسان که نه د تختیم کټ کې اوس څو شېبې وړاندې نورې تختیم راوړې یا الله دې خیر له ورولې خټیم دي بله باران هم روان دی پکې کله باران شي او کله پکې څه چلو شي دې ته وګوره څه دا ټوپک باره ناست دی که نه او ویکټر دا تختیم ولګولې او دغه تختې دغلته کې ولګېدې که تاسو ورته خیال کوئ کینې شیزونه نو بس دغه کیسې روانې دي او تیارېږي ورو ورو لوبه تیارېږي او دی ورته لګیا دی دلته نه لاندې تختې کټ کړي دغه ځای نه خو دغه تختې بره اوږدې وي نو دی ته را کټ کړې او ټول خزلې ته روان دي کاش که وطن وی نو چې در لېږلې مې کم سے کم سوځولې خو به مې چا په یو تنور روټۍ پخ کړې وې بس دا اشنا ورخېږي یس برادر اوس لرګي ورکوي بره او ډېر په یو بل سره ډېر په دغه روان دي کار کوي که نه او دې سره خوشحاله هم دي او پیسې هم ګټي که نه او خلک یې خیال هم ساتي زه هم ورته مینتونه کوم پیسې ورکوم ورته مینتونه کوم که نه او دا خبره کلي وطن کې خو تاسو ته ما وړاندې مو ویلې چې مونږ باندې خو چې کوم دی خپل هنرمندان خپل آرټسټان خپل مشران خو ځینې خلکو ته داسې دي لکه بس مونږ ورته ډېر په سپک نظر ګورو الله دې راته معافي وکړي خو دا هنر که دا کار ما کولی شي نو پخپله به مې کړی وي که نه او کولی مې شم خو ټایم را سره نشته دومره تختې به سوچم کله به مې نوم پرېوتي بیا بابا پسې ګڼم چې نوم راله روچت کړي نو کیسې ډېرې بدلې دي
زه ځنه زما نور چې بل شی ته لړ شي بیا ته نور لږ سات پکې دماغ خلو او ټول تاسو موږ سره مل پاتې شي صحیح ده دا تاسو ګوره د اخره پورې به تار څخه هم که قیده سو پورې صفایي دار څه شي ویني کنه تر هغه پورې دا ویډیو به وګدی دې چې تاسو په مختلفو برخو کې ګوره یو دوه درې کې یا په یو ځای کې وګوره او بل کې صدار چې کم دین ځنې خلکو ګوره یو خو چې کم دین دا انټلیکچوال غلا وی کنه یو خو چې چا کار وروړي غلاتیو کې یا په چا ټوپک تماچا کې دی غلاتیو کې بل کې صداوي چې داسي وتا او بل دا وی چې مطلب دا چې په زور ته سواخلی او یو شیزونه داسې وي چې چا لیک کړی دی هغه ته راواخلې په خپل نومې کې یا چا ویډیو جوړه کړې ده هغه ته راواخلې په خپل اکاونټ ته یا او ګوره زه وکیل خان یم ویکټر وکیل خان نشي کېدی نه زه ویکټر کېدی شم که زه ویکټر په نوم باندې آی ډي جوړه کړم چې خلکو ته زه ویکټر یم نو دغه خلاګانې دا کیسې پرېږدی او دا هم غورې په دې باندې که تاسو کومې پیسې ګټئ یا مدن هم وي نو ټول مسلمانان یو قبر کې به هم سملو او مړه کېږو به نو دغه ټولو خبر باندې خو موږ پرې یو که نه نو خدای له به هم ځواب ورکړو نو دغه پیسې هم حرامې دي پوه شوې که تاسو ګټ او 15 وخته مونځ هم کوو نو دغه سړی خفه کوي اوس هغه یو هلک دی هغه چې کوم زما په نوم باندې په ټیک ټاک باندې آی ډي جوړه کړې ده او په زما نه زیات فالوورز دي په هغې نه هم خفه خو دې کې مسله دا چې زیات فالوور دي چې خدای دې ولا چې کم ډېر څه ورکړي خو کیسه دا زما په نوم باندې ولې خپل یو پیژنګلو لره نه ته چې کم دی ته خپل ځان مطلب دا ته خدای تعالی پیدا کړ ته خو یو اول د خدای تعالی نه مایوس یې که نه ګناهګار په دې باندې ته مایوسه په دې چې کم دی ته په خپل ذات باندې نه خوشحاله چې ته څوک یې نو خپل ذات باندې خلک ور وپېژنه نه چې د وکیل خان په پیژنګلو خپل ځان خلکو ته ور پېژنې صحیح ده نو مننه او زه تاسو سره چې کم دی نور را سره مل پاتې شي تختې لګیا دي لګېږي او تماشې به کوئ تاسو که خیر